د شهزاد محمدي مینوالو ته زیری او مبارکي. دا چې زیری او مبارکي څه دا ویډیو تر پایه وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. محمد شهزاد د افغان لوبډلې د ملا تیر کې نه و خو تر ټولو مهم لوبغاړی و، ځکه چې نه یوازې بیګ هیټر یا چټک توپ وهونکی و بلکې وکټ ساتونکی هم و. نو ټوله لوبه به یې هم کنټرولوله او د هغه غږ به د ټلویزیون په شیشه هم تر ټولو ډېر اورېدل کېده. هغه د کرکټ مالګه هم وه، ځکه لوبه به یوازې لوبه نه کوله بلکې انټرټینمنټ به یې ترې جوړوه او نه یوازې په میدان کې به ورسره ټول خوشحاله وه بلکې ټلویزیون ته ناستو خلکو به هم ترې خوند اخیست. محمد شهزاد د نن نه 32 کاله مخکې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې زیږېدلی و. هغه د افغانستان لپاره په ډېرو لوبو کې ګډون وکړ او تر نورو یې په توپوهنه کې ډېرې منډې ترلاسه کړي دي. پر نوموړي به تر ډېره دا نیوکې هم کېدي چې وزن یې ډېر دی او خپل فټنس ته هېڅ پام نه کوي. په دې اړه محمد شهزاد هم په یوه مرکه کې دا خبره کړې وه چې تر ویرات کوهلي اوږدې شپږیزې وهلی شي نو د وزن په کمولو ولې وخت خراب کړي. د 2019 نړیوال جام کې نوموړی له دې لامله بیرته هیواد ته راولېږدول شو چې ټپي دی او ډاکټرانو له لوبې منع کړی دی. خو محمد شهزاد کابل ته له رارسېدو سره سم د هغه وخت لوبډلمشر ګلبدین نایب او د وخت چیرمن عزیز الله فضلي پر ضد څرګندونې وکړي او ویې ویل چې هغه روغ دی خو دوی د یوې دسیسې له لارې له نړیوال جام نه بهر کړو. وروسته محمد شهزاد په پاکستان کې په تمریناتو ولیدل شو چې ویډیوګانې یې رسنیزې شوې او بیا پرې د افغانستان کرکټ بورډ د اصولو نه د سرغړاوي له لامله د 1 کال لپاره بندیز ولګاوه. که څه هم شهزاد افغان لوبډلې ته په ډېرو لوبو کې بریاوې ور په برخه کړي دي خو دمګړی په لوبه کې نه لیدل کېږي. کله چې وخت پوره شو که چېرته شهزاد وغوښتل کولی شي ملي لوبډلې ته راستون شي. محمد شهزاد د افغانستان لپاره په 4 ورځنیو لوبو کې ګډون کړی دی چې د 33.6 په اوسط یې 22 منډې کړي دي او په یوه لوبه کې بیا نوموړي 131 ناسوځېدلې منډې ترلاسه کړي دي. همداراز نوموړي په خپل کرکټ کې 6 سلیزې او 14 پنځوسیزې هم شاملې کړي دي. په 16 ورځو لوبو کې بیا نوموړي په 15 لوبو کې ګډون کړی او د 1.2 په اوسط 1914 منډې ترلاسه کړي دي. هغه هم په یوه لوبه کې 113 ناسوځېدلې منډې کړي دي چې 12 پنځوسیزې ترسره کړي دي. د شهزاد په اړه تازه ښکلی خبره دا هم دی چې نوموړی نن 32 کلن شو او نوموړي نن کلیزه وه. نو قدرمنو مینوالو خدای دې وکړي چې شهزاد محمدي په وخت سره د کرکټ نړۍ ته د افغانستان لپاره په خوشحالۍ راستون شي او یو ځل بیا د مینوالو په مخونو موسکاوې څرګندې کړي. ډېره مننه. ویډیو لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.